هر ورځ له پاکستان هیواده د تورخم فرضي پولې له لارې سلګونه افغان کډوال یا افغان کورنۍ افغانستان ته وړي او د دوی په خبره چې دغلته په افغانستان کې دوی ته د مرستو دپاره هم زمینه برابره شوې ده، یو پنډغالی هم دوی ته جوړ شوی دی او نغدي مرستې هم له دوی سره کیږي. د دې ترڅنګ دوی خوښ دي چې بیرته خپل هیواد ته راستانه شول او بیرته به د امن په فضا کې د خپلو نورو افغانانو سره خپل ژوند مخ ته وړي. له پاکستان هیواد څخه 2 تنه راستون شوي افغان کډوال اکرام او احمد په دې اړه وایي بس وروره والا په پاکستان کې اوس نن سبا بس مجارې بیخي تنګ کړي وي الحمدلله بس وطن ته راورسېدلو په خیر تورخم بارډر باندې او ښه امن دی الحمدلله. بس روغلي دغه د چیکینګ مو وکړو دلته پیسې هم ورکړې الحمدلله ښه عزت مړی ډوډۍ ښه بعد امن روغلی دی افغانستان کې الله دې دغه شی لري خدای دې کامیاب کړي. چې راغلی خپل هیواد ته دا مې اورېدلي چې دلته چکن راسره شوی هم دی کارټونه ورکوي مثلا اسلامي امارت د دې ماجرو سره نو په دې وړاندې باندې ډېر خوشحال یم او ډېر افتخار کوم چې خپل وطن ته رالم او د ابادۍ په دغه باندې. د ننګرهار کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو رئیس حاجي باز محمد هم وایي دوی له پاکستان هیواد څخه راستنېدونکو افغان کډوالو ته په صفري کرښه کې د خوراک څښاک او همدارنګه د لنډمهالې میشتېدنې لپاره پوره اسانتیاوې برابرې کړي. د هغه په خبره هره ورځ په اوسط ډول تر 1500 پورې کډوال بیرته خپل هیواد ته راستانه کیږي چې فرضي کرښې دې غاړې ورته یو کمپ هم جوړیږي او چارې یې 80 سلنه بشپړې شوي. د کډوال په رابطه دومره وایو چې کله 600 خو اوسط ډول به 1500 کډوال روزانه وایو چې روزانه دومره راځي او د کیمپ په رابطه دا خبر ورته وکړو چې انشاءالله 80% کاري برابر دی او 20% باندې کار روان دی. له پاکستان هیواد د افغان کډوالو د بیرته راستنېدو لړۍ په داسې مهال چټکیږي چې د دغه هیواد له لوري افغان کډوالو ته د نومبر د میاشتې لومړۍ نیټه د ضرب الاجل په توګه ورکړل شوی او د پاکستان د حکومت له لوري ویل شوي که افغان کډوال تر دغه نیټې پورې د پاکستان نه ونه وځي نو دوی به پر وړاندې غبرګون وښیي یا به په زوره وباسي. ولې ټینګار دا دی چې مهاجرت د ټولو خلکو حق دی، د هر انسان حق دی او هیڅوک نشي کولی چې په زوره یو څوک د خپل هیواد نه وباسي. هدایت شاه هدایت، د افغانستان ملي ټلویزیون، تورخم.